هغه څه خبره یا څه شی دی چې تاسو زیات خفه کوي؟ وهم دی سوچ دی سوچ دی ډېر خراب کړی. ګیله د خپل نه کېږي نه کو څوک پردي نه ګیله. ډېرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم او په خپله خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خوږو کتونکو هم په ملنې کې موجود یم. دا یوه فنکار کورنۍ دی او دلته ډېر داسې نور هم فنکاران شته دي خو زه د دې کورنۍ یو بل فنکار ښاغلي استاد ګل علي سره دا وخت ناست یم. ګل علي هم په خپل وخت کې یو نوم و او ډېر خلکو به د ده سندرې خوښولې نو موږ د سره ناست یو او د سره د فن په حوالې سره خبرې اترې کوو. خپله خپرونه کې استاد ګل علي ته هرکلی وایم. استاد سلام علیکم. وعلیکم سلام. استاد څنګه یو تاسو ښه یو؟ خیر خیرات ځواک مو ښه دی؟ شکر الحمدلله جار شو. استاد نو تاسو نه به موږ لږې څه پوښتنې کوو. بالکل استاد څومره عمر کې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ؟ یاره دې شي ته خو زه ډېر مخکې بچپن کې وتی وم. ښه وړوکی وم څه زه وتی وم. وشه بیا د دنیا روزګار دی دا به کول وشه مخته چا پرېخلو نه زموږ ته خبر ته پرېښلي وې نو موږ به مخکې لغون کې څه لیدلي وو څه په زده کړي وو څه به هغه کړي وو. لومبنۍ څه کومې زده کړې وې هغه مو چونه کړي وې؟ هغه مو یو ترز باندې یو مو ورور دی سردار نومیږي اختیار علي پلار دی هغه وفات شوی دی. جی لومبنۍ زده کړه تاسو هغه نه کړي وو؟ موږ هغه ورور نه مو کړي دی سردار نه. هغه نه پاس بیا نور مخته څه روان وي بیا مو چونه؟ بیا مو منصب علي نه مو کړي دی. منصب استاد خو یو ستر نوم و. او استاد څه وخت کې خو تاسو هم نوم و خلکو به ډېر اورېدلو او نو بیا یې ولې دوام ونه موندو؟ هغه د زمانې نه چکار دی راشي نو څه به کوي چکار دی دوران دی. د څومره د موسیقۍ د زده کړې څه تاسو کړي دي په دې باندې مطمئن یئ او که ځان درته کې نیمګړی ښکاري؟ مطمئن خو یو اوس یعنې زه خپل پروګرام چلوای شم خو بس دا څه عمر تېر شوی دی سپین ږیري شوي هغه صاحب ما به نوکري کړي دی 25 کال خو ما نوکري کړي دی ملیشې کې د 25 کال ما مالته پروګرام کړی دی. استاد کوم مقام چې تاسو غوښتو یعنی کوم منزل ته چې تاسو منزل و هلته تاسو رسېدل غوښتل هغه مقام درته میلاو شو که نه میلاو نه شو درته؟ نه شو میلاو. وجه دا وه صاحب رډیو ته پروګرام کولو مله څلور شو د پروګرام ته پېښور پروګرام وکړو مشه موږ به ډېر مخته شي که نه هغه یوه ټیم کې لوړلو بس صرف همدا کې سندره مو وویله څه د کور مې څه سړی وو شنه نارونه مستې جنیت نه منګیره ډکوي دا پروګرام وچلولو بس هغه نه بعد بیا موږ ته چا لیف رانه دا سندره ریډیو نه چې لیدلې وه خپل څه کمپوزونه مو هم ترتیب کړي دي که خو څو سره شته دي موږ سره شته کمپوزرونه خو یعنې ریډیو ته نشته لکه هغه نه دي شوي ریکارډ کې ریکارډ نه دي شوي. کومه سندره یا غزل تاسو مشهور شوی و هغه وخت کې چې هغه به خلکو زیات اورېدو؟ یاره ما خو یو شاعر و حاجب حسین نامه وه سکول مشتر و هغه زه میلاو شولم ما باندې غږ وکړلو څه ګل علي ته لږ داسې ما پرې لږ راشه څه ویرغللم بس بیا یې غوږه راکړله ځان سره یې کېنولم ډېر خو خوشبوی سړی و ډېر خونسفره سړی و ډېر یعنې کمای ورکې نه و خو ښه روغ سړی و نو هغه بیا زه ځان سره کېنولم ما ته هغه وویله چې زه به تا ته یو غزل به درته ډېر کوم
هغه ته ایشو کا جی جی هغه ځای بیا مو خو وطن کې ایشو شو کنه بهر ملک ته نه لوړو د پېښور ته نه لوړو بل شي ته نه لوړو خو وطن کې تو ته یا بل ته یا هغه عجیب حسین غزال مو ته وایي عجیب حسین غزال یعنی پلانکا غزالي وایي پلانکا وایي پلانکا یعنی زه څوره سره دغه دي کنه دا ټوله مو ویلي دي خو بس وطن کې فیصله شوي دي بهر ته مو ته چورونو ته مو نه یو بسي استاد کوم مقام چې تاسو حق جوړېدو هغه مقام د تدې خپل ولس خپلو مینوالو درکړی دی نه درکړی جی اوس کوم کړهونو سره او څه ستونزو سره مخ یې اوس مو څه اوس همدا ستونزې دي صاحب زه په خپله مزور یم زړه بیمار یم جی که نه سترګو نه سترګې مې خرابې دي نظیر مې کم شوی دی بس نوست یو خپل کور کې بس لمنځونه کوو او نور څه مخته تللی نه شو هغه څه خبره یا څه شی دی چې تاسو زیات خفه کوي زیات مې خفه کوي که نه هغه څه دی صاحب هغه وهم دی سوچ دی سوچ دی ډېر خراب کړی صرف په څه خبرې باندې په اورېدو باندې تاسو په هغې خفه کېږئ زه خو زیات خفګان یم اول نه په د اختیار علي راغلی دی جی 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 ټیک شو جی جی ویلې صاحب څه دې باندې را قرضې مرضې راغللې موږ ته پته نه لګېده نه لګېدله څه 18 लाख روپۍ ایوه په جامه شوې 20 लाख روپۍ بل سړي په جامه شولې بس هغه غریبان به راتلل ورته ګرام خو نه وو که نه وشل موږ ته پیسې راکړه پیسې 200 پیسو واسونه بس موږ د خپله حصه مې څه کومه وه د سارو کې امیله مسکوټه بالکل مندي ته خرڅه چا ته مې سوال نه دی کړی خو وشه اوس خو موږ خیادون څه وتړلو که نه موږ سرمایه به هغه خدي کې لوړه کړه ټیک دی استاد خوشحالي مو په څه شي کې دی خوشحالي خو یاره مو بیخي نشته نشته خوشحالي نشته غمونه ډېر دی خوشحالي کمه دی تا په دنیا کې زندگی کمه دی ګیله مو د څه دی او چا نه ګیله لري ګیله د خپل نه کېږي نه که څوک پردي نه ګیله څه غوښتنې دي تاسو ته څه تاسو یې کوئ مو غوښتنې خو نوره نشته دي خو چې اوس په خپله بیماران یو موږ سره څوک همدردي نه کوي ایبو تپوس څوک نه کوي او دا غریب کسه بیماره دی پروت دی اختیار علي او قرضدار حد نه زیات دی نو اوس حریان پاتې یو موږ ته تو منه تپوس وکړلو څنګه خفګان څنګه دی پلانکای څنګه مور ته ویل ته زیات خفګان پندي کې یم څه ما نه څوره بوش چولی دی اختیار علي وچولی دی بیا ما باندې خپل بوش کوم دی هغه ما سره خپل زړه مخشولیږي هغه سره زه مخشلی کوم چې یاره خدایه تا ته پناه دی چې موږ به رزق تر کوم وخته پورې وي سوال درته کوو چې موږ ته نوې زندګي اولاکه تاسو هېڅ کمه نشته که تاسو زموږ کتونکو اورېدونکو ته خپله کومې تاسو د خوښې غزل یا سندره وي هغه واوروئ نو ډېره مننه ټیک شو بلکل بلکل په دواړو سترګو مزور یم خو زه تاسې لپاره به وکړم چې تاسې خوشحال شو مننه چې تر عمره دې ساره رسېږي نه خو د عمرې د مرګې خلاصېږي نه بچیان به د جنت ټیکهداران وو شکر دا چې په دولت خلاصېږي نه
مړې څله پټوي آخر بو کوچ کې دومره بسته چې پتا ځکیږي نه نیک عمل یوسفها علی حیدرا هر زیل په ګناهګار ترسیږي نه ونشه د شرابیانو په نشو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو په نشو کې پاتې نه دی مزه د زهیدانو په تسبو کې پاتې نه دی مزه د زهیدانو په تسبو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو رضا شنا چې دواړه د زمان مقام نه وځو رضا شنا چې دواړه د زمان مقام نه وځو اوس خوان د زمانې په وسېدو کې پاتې نه دی اوس خوان د زمانې په وسېدو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو په نشو کې پاتې نه دی مزه د زهیدانو په تسبو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو چې تېره شپه د غم په ژړا نشي مرګونو چې تېره شپه د غم په ژړا نشي مرګونو اوس خوان د زمانې په وسېدو کې پاتې نه دی اوس خوان د زمانې په وسېدو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو په نشو کې پاتې نه دی مزه د زهیدانو په تسبو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو عجیب کچکول په لاس وخت سره واخیستو مرګلو عجیب کچکول په لاس وخت سره واخیستو مرګلو د یار په لور بتللو خپتلو کې پاتې نه دی د یار په لور بتللو خپتلو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو په نشو کې پاتې نه دی مزه د زهیدانو په تسبو کې پاتې نه دی نشه د شرابیانو ډېره مننه استاد ګل علي ډېره مننه تاسو مو ته قیمتي وخت راکړلو او موږ سره مو دا خوږې خبرې وکړې او ډېر خوږ غزل مو درنه واورېدلو چې ډېر داد درکوو او ډېره ستاینه مو کوو ډېره مننه خوشحاله باد اوسئ ډېرو درنو خوږو کتونکو تاسې د استاد ګل علي د خوږې خبرې او خوږ غزل واورېدلو نو د معاشرې او د دې نړۍ عظیم خلق دی د جمال سره او حسن سره تعلق لري دا حسن وشوي د جمال وشوي د ښکلاګانې وشوي دا خندګانې وشوي نو موږ ته پکار دي چې د خپلو فنکارانو قدرونه او نازونه وپېژندو
او د دوی ستاینه وکړو او دوی له داد ورکړو او د دوی د بدحالۍ پوښتنه وکړو. په دې هیله ما تبسم افغاني ته اجازت راکړئ. ښاد آباد اوسئ.